خیبر پښتونخوا د پولیس نه د څه کارکردي کړې ده د زنانه سره د پرتیشل څه دپاره دي او دا کوي څه نو ټولو مخې ته وایم د دې کارکردي تاسو وګورئ راځئ. په منګه باندې ډېره سخته ده. خاوند مې بیمار دی، پرون نه ماشومان نار دي جاړي چغې وایي. او د روپیو درک نشته چې موږ دې دلته څه راوړو. ډاکټران دغه دوايي نه راکوي، دوکانداران سوداګان یې نه راکوي. ماشومان هم نار دي، دا نو نار یې جاړي پروړه. اس فکر مې کوي تر کومه پورې چې د خیبر پښتونخوا پولیس شي کنه ان شاء الله تاسو خدمت ته راځي. دا زمونږ بچی دي، زمونږ خویندې دي کنه. الله دې عمر دوا به راته کوي او ان شاء الله الله به خیر کړي. خدای پاک دې تاسو خوشحاله لري. الله دې نور هم شته کاروبار ډېره سخته ده په موږ باندې. زر روپۍ دي زمونږ د ټول پولیس په طرف نه. دې باندې د ماشومان د سودا والی او دواګانې کوئ، ټول پولیس ته کوئ، د پاکستان ته دواګانې کوئ او دوا کوئ. دوا هېڅ هم نشته. بچې ډېرې مه چپ شئ، چپ 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 بچې چپ. په داسې ټریفیک پولیس باندې زما 100 وارې سلام چې هغې د خپلې ډیپټۍ سره د غریب ولس دومره خیال ساتي چې د هغې سره د مدد کولو کوشش کوي. کتونکو تاسو وکتل په دې ویډیو کې چې 100,000 روپۍ د انسپکټر صاحب د غریبو خلکو له ورکړي او دا ټول ماشومانان جاړي وته چې په کور کې مو هېڅ څه نشته. نو فخر په داسې انسپکټر پکار دی چې خپل ډیوټي هم کوي او د هغې باوجود د غریبو سره مرسته هم کوي. الله دې وکړي چې زمونږ په ملک کې داسې ایمانداره او ښه تکړه انسانان پیدا شي، ځکه چې زمونږ په ملک کې بېایماني ډېره ده او چې داسې انسپکټر او داسې ایمانداره خلک پیدا شو نو انشاءالله زمونږ وطن او زمونږ ملک په ډېره زر ترقي وکړي. داسې پولیس ته په دواړه لاسه سلام.